تاسو دوه خلطې لرئ ښه چې په دې کې یوه سپینه خلطه ده چې په دې کې تقریبا 50 توپونه پراته دي، ډېر کوچني توپونه. صحیح ده؟ او هم یو بله خلطه لرئ چې په دې کې غټ توپونه دي، خو دا 40 دانې دي. اوس تاسې په دې خلطه کې لاس کوئ او باید د دغه خلطې څخه تقریبا 15 دانې کوچني توپونه راوباسئ. صحیح ده؟ دقیقه قیمت یې 15 دانې دي او هم د دغه لویو توپونو څخه یوازې یو دانه راوباسئ کنه او د دې څخه یو ترکیب جوړ کړئ. تاسې فکر وکړئ که مثلا تاسې هره شمیره توپ چې اوسي کنه دا توپونه هم ممکن ځان ته شمیرې ولري او تاسې دغه 15 دانې توپونه سپین راباسئ ورڅخه. که دې ته به لږ زه څه وایي پرداس یا سایه ورکړم چې توپ په شانته معلوم سي. 4 او 15. صحیح؟ دا 15 کوچني توپونه دي او یو دانه هم تاسو ورسره د دغه غټ توپونو نه رااخلئ. اوس تاسې ووایئ چې دغه کامبنیشن یا ترکیب چې موږ جوړ کړی ده کنه، دغه کامبنیشن یا ترکیب چې موږ د 15 سپینو توپونو جوړ کړی د څو دانو توپونو څخه، بالکل د 50 سپینو توپونو څخه، د 50 سپینو توپونو څخه موږ دغه کامبنیشن ضرب ده یو توپ د څو توپونو څخه د 40 غټو توپونو څخه جوړ کړی ده. دغه کامبنیشن په څو ډوله کیدلی سي، ولو چې ترتیب یې هر رقم اوسي، موږ د دې ترکیب څنګه پیدا کولی سو، څومره کامبنیشنونه په دې رقم موږ جوړولی سو. لکه څرنګه چې تاسې ته دا خبره په یو بل رقم زه واضح کولی سم چې ووایم تاسې څه وکئ. مثلا لومړۍ برخه کې یوازې د سپینو توپونو د کامبنیشن په اړه تاسې ته وایم چې تاسې انتخاب کوئ. صحیح؟ د 50 څخه یعنی 50 chosen 15. صحیح ده؟ یعنی د 50 څخه 15 دانې انتخاب کړئ او تاسې ډېر ښه پوهیږئ چې دا څنګه باید ساده کړئ کنه، پوهیږئ چې دا اصلا د 50 فاکتوریال معنا ورکوي. صحیح ده؟ 50 فاکتوریال یا هم داسې ویلی سو چې که زه په ساده ژبه تاسې ته ووایم چې زه غواړم وګورم چې دغه 50 دانې کوم توپونه چې دي په 15 مختلفه ځایونو کې، مثلا د لومړي توپ د احتمال څومره دی، د دغه 50 دانو څخه د لومړي توپ د انتخاب احتمال هم دغه 50 مکمل ده کنه، 15 انتخاب زه لرم. دویم توپ دپاره دغه احتمالات راټیټیږي څو ته 55 ته. دریم توپ دپاره دا 54 کیږي. همداسې څلورم توپ دپاره دا 53 او بالاخره د 5م توپ دپاره دا 52 کیږي. اوس زه غواړم دغه رقم تقسیم کم په چی شي باندې، په هغه تعداد لارو باندې چې زه کولی سم د هغه په واسطه دغه 15 توپونه په 15 مختلفو ځایونو کې ترتیب کمه. صحیح ده؟ چې دا چی شی ده؟ 15 فاکتوریال ده، یعنی اصل کې 15 ضرب ده 4 ضرب د 3 ضرب د 2 ضرب د 1 ده. تاسې پوهیږئ چې دا ډېر اسانه ساده کیږي. ضرب د چی شي؟ ضرب د 40. ښه، موږ د غټ توپونو څخه چې 40 دانې دي کولی سو یو انتخاب کو. نو دغه سپین توپونه چې څومره موږ ورته یو لوی احتمال جوړ کړی ده کنه، راځئ چې اول هم دغه برخه ساده کو چې فکر کوم لږ ذره به جمع ضرب او تقسیم ډېر زیات جنجالي وي. دغه برخه که تاسې خپل په کالکولیټر کې محاسبه کوئ نو دا مساوي کیږي د څو سره؟ فکر کوم 3 میلیون او 819,816 دغومره احتمالات د سپینو توپونو د ترکیب د کامبنیشن دی ضرب د 40 او دغه که ټول موږ سره ضرب کو د دواړو توپونو د کامبنیشن کوم حاصل چې دی هغه 115 میلیونه 911,816
فکر کوم 536 دی. اوس دا هغه مجموعي احتمال دی چې په دې کې 5 توپونه د 50 توپونو سپینو څخه او یو توپ د 40 غټو نارنجي توپونو څخه راتللی سي. یا هم ویلی سو چې د دغه کامبنیشن احتمال 1/10,000 صحیح ده، 1/10,000 صحیح ده، او 1/10,000 ضرب د 1/10,000 دی چې تاسې پوهیږئ دا د دې معنی ورکوي چې د دې حاصل باید 1/100 میلیونه سي. 1/100 میلیونه.